کابل ولایت کې 9,000 عدده نشي ګولۍ کشف او نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت اړوند د کشف، تخنیک او تدقیق ریاست د ځانګړو جرایمو مدیریت منصوبینو د کابل ښار په اتمه ناحیه کې ځانګړي کشفي عملیات ترسره کړي دي. د دغو عملیاتو په پایله کې 9,000 عدده زیکپ نشي ګولۍ کشف او نیول شوي چې په تړاو یو تن نیول شوی دی او تر لومړنیو څیړنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. په اړه یې د کشف، تخنیک او تدقیق ریاست د ځانګړو جرایمو مدیریت مرستیال مولوي محب الله حاجي کمال داسې وایي: د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د کشف ریاست او د کشف خاص جرایمو مدیریت د منصوبینو د خوا څخه الحمدلله د اتمې حوزې په مربوطاتو کې 9,000 زیکپ ګولۍ او د یوه مضمون سره دستګیره سوه لاس په لاس. الحمدلله دا د نظام دپاره او د ولس دپاره ډېره غټه لاسته راوړنه. بیا هم د خپل ټولو ولس څخه مو دا خواهش دی او د ټولو مجاهدینو څخه مو دا خواهش دی چې په دغه پدیدې په رابطه باندې خپل د مجاهدینو سره همکاري وکړي او دې پدیدې ته نور د پای ټکی کېښودل شي چې نور یې ولس دغه د شر څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.